مهمه پوښتنه دا نه ده چې څه وخت مې رسامۍ ته مخه کړه، پوښتنه دا ده چې څه وخت ترې لاس په سر شوم، او تر ټولو مهمه دا چې ولې. زه فکر کوم د پلي تګ پر لاره مې رسامۍ ته ځکه مخه کړه چې په نورو ځایونو کې پر رسامۍ بریالی نه شوم. د ډیوډ هنر له ځینو ناټاکلیو توکو او پر سړک له هغو طرزونو چې دی یې ګوري الهام اخلي. هنر چې پر سړک وي او په ځانګړې توګه هغه هنر چې ستاسو د پښو لاندې پروت وي د عادي ژوند یوه برخه ده. د هغه څه دي چې تاسو پرته له دې چې د هنرونو د لیدو په تمه وئ ګورئ یې. د ډیوډ ټولې رسامۍ د تباشیر په مرسته رسم شوي، په دې معنی چې باران به ټولې مینځي. رسامۍ په خپله زده کړې او په دې باور دی چې پر ځان ناباوري مو باید د خلاقیت مخه ونه نیسي. پر ځان ناباوري ته باید د بریالي کېدو اجازه ورنه کړل شي. موږ کله چې له 15 کلنۍ لږ عمر لرو ډېر ښه هنرمندان یو. پر ځان ناباوري هغه څه دي چې موږ یې زده کوو، خو موږ باید خلکو ته د دې اجازه هم ورکړو چې خپل پنسلونه پر ځمکه وغورځوي او بیا هیڅکله هم رسامۍ ته مخه نه کړي. کېدای شي د دوی هنري خلاقیت په مجسمه جوړولو، نڅا، پخلي، ټوکمارۍ او نورو شیانو کې وي. دا ټول په خلاقیتونو کې شمیرل کېږي او ستاسو د روح لپاره ګټور دي. د ډیوډ رسامۍ ځای ته په کتو د نړۍ لرو بر کې رسم شوي. دی فکر کوي د وبا پر مهال د رسامۍ هنر ډیر مهم دی. د ساينس په مرسته ستونزې حلوو، خو د هنر په مرسته په دې حالت کې وخت تیرو. ځینې وخت ساينس د ستونزو د حلولو لپاره ډیر وخت نیسي او په دې وخت کې بیا هنر له موږ سره مرسته کوي چې بوخت اوسو. زما دماغ هر وخت له ما سره مرسته کوي او هڅه کوي چې له دې حالت نه زما په وتلو کې مرسته وکړي. د هغه څه په اړه چې زه باید وکړم او سمې وکړم تل فکر کوي، خو دا ټول مې خفه کوي. زه فکر کوم خلاقیت د نورو مرستو ترڅنګ د دماغ ځینو برخو ته وایي چې آرام شي او دا فکرونه بند کړي.